دا واقعه د یو داسې ښځې او خاوند چې په آپس کې ډېر زیات مینه محبت ډېر زیات مینو په یو بل باندې د حد نه زیات او ډېر په خوشحالۍ سره خپل دا ژوند تېرو زندګي تېروله پرسکون زندګي تېروله او ظاهره خبره ده چې کله ناکله انسان باندې نظر هم ولګي او بیا خاص کر کې د انسان سره نفس هم لګېدل شیطان هم لګېدل او شیطان تر ټولو نه زیاته ناپسنده خبره دغه ده چې کله ښځه خاوند چې کوم دی په آپس کې د یو بل سره مینه محبت په حلاله طریقې سره آپس کې د ښځې خاوند په آپس کې مینه محبت وي او د سکون زندگی تیرې نو شیطان د ټول نه زیات تکلیف په دې باندې محسوس کیږي. بهرحال د دوی زندگی تیرې دا یو شپه داسې چلو شو چې ښځه خاوند ملاسو د شو تقریبا شپې 3 بجې چې ښځه اچانک راپاڅېده او د خاوند سر ته موبایل پروت و په آرام سره موبایل راواغست د سینې چې دا خاوند رایښ شي او بهر ته ووته لاړه لیکن خاوند سترګې کولاو شوې او وی کاته چې ښځه بهر ته لاړه موبایل واغست ځان سره لیکن ځان ناغرضه او سوچ کې شو چې دا ښځه چېرته لاړه. بهرحال نیمه ګنټه پس دا زنانه بیا راغله دا ښځه راغله او موبایل یې په آرام سره کېښود د خاوند سر ته او وده شوه لیکن خاوند په ذهن کې شک پیدا شو چې آیا د شپې 3 بجې دي دا چېرته لاړه بهر ته موبایل یې واغست لاړه بهر ته څه وجه ده او داسې په پټه باندې موبایل واغست نو په دې وجه باندې د په زړه کې شک پیدا شو. بهرحال چې سار شوی دی نو د موبایل کتل نمبر یې کتلی چې دی باندې دې نمبر یې خو نه دی میلاو کړي لیکن چې کتلی دي نو په دې باندې یو نمبر نه ډایل شوی نو په ټلیفون راغلی. بهرحال بیا د بزړ کې دا شک راغلی کېدای شي دا ډایل شوی نمبر چې کوم دی دا ډیلیټ کړی وي زنانه د ښځې ډیلیټ کړی وي. بهرحال دې په شک کې او په دې مشپه باندې بیا دې چې کوم دی لاس ته لیکل خوب ولنه ورځي په دغه شک کې دی چې دا سینه د شپې د ښځه بیا بار ته وځي. بهرحال چې هغه ټیم شوی دی 3 بجې شي نیمه شپه شوې ده دا ښځه بیا روانه شوې ده او دا موبایل راغستی په پټه باندې په آرام سره او تله بار تقریبا نیمه ګنټه پس دا بیا راغله او د ده چې کوم شک و شبهه د هغه ډېر زیات شوي په دې مرض باندې د موبایل کتلی لیکن بیا هم څه موبایل چې کوم دی نمبر نه یې ډایل شوی دی په ټلیفون راغلی لیکن بهرحال د ده په ذهن کې شک په 3 مرض باندې داسې چل کړلی چې د کېدو نه مخکې د خپل د ښځې د موبایل نه د هغې سیم هغه سره خپل موبایل کې لګولی او خپل خپل د ښځې په موبایل کې لګولی که چېرې په دې باندې ټلیفون راځي نو ما ته به پته لګي دا ټلیفون به زما موبایل ته راځي څنګه چې د ښځې چې کوم سیم هغه دې خپل موبایل ته ولګوي د خاوند دا موبایل خپل سر ته کېږي چې نن چې ټلیفون راځي نو ما ته نه راځي. بهرحال دې زنانه موبایل واغست لاړه بهر ته او دې ټیم شو په دغه باندې ټلیفون رانغی او په دغه ورځ باندې د ځان سره تماچه مې اخلي وه چې تماچه باقاعده لوډ کړې وه چې نن به خپل د دې ښځې زه کام تمام کوم یعنې وجنم به د هغې کسره به وجنم. بهرحال ټلیفون نه دې راغلی نو بیا دې مجبوره شوی دی بار ته وتللی ګوري ځان سره تماچه اخیستې ده چې که چېرې دا زنانه په غلط حرکت کې موجود وي نو په دغه ټیم باندې دې کام زه تمام. بهرحال چې دی وتلی نو عجیب منظر یې کتلی چې دې زنانه ځان ته موبایل ایښې دی رڼا یې بله کړله او الله رب العزت ته په تهجد په مانځه باندې ولاړه ده او دې دا نظاره کوي او بیا چې کله دې تهجد لمونځ کړلی او د الله رب العزت مخکې لاس اوچت کړلی ای الله زه خپل د دې خاوند سره ډېر زیات محبت د حد نه زیات محبت د دې خاوند په ما باندې ډېر زیات احسانات دي د هغې زه بدله نشم ورکولی او زه سره ډېر زیات محبت کوم که چېرې لږ ونې د ناوخته کور ته راشي نو زه پریشان یم او که چېرې خدا نه خواسته زما د دې خاوند عمر زما د عمر نه کم وي نو یا الله زه تا ته دا درخواست کوم دا فریاد کوم چې زما د اضافي عمر چې کوم دی دا زما د خاوند له ورکړې ځکه زه دا نه غواړم چې زه په دنیا کې ژوندی یم او زما خاوند چې کوم دی هغه مړ شي د دنیا لاړ شي او دا فریاد یې کوو الله رب عزت ته دغې ښځې. نو بهرحال کله چې خاوند دا منظر وکوت او دا دعا یې واورېده نو ډېر زیات پریشانه شو ډېر زیات پښیمانه شو او په ژړا شو چې ما خپل په دې زنانه باندې خپل په دې ښځه باندې ما شک کوو چې هغه زما لپاره خپل عمر قرباني چې الله زما عمر اضافي عمر هغه زما خاوند نه ورکړي. کله چې خاوند دا منظر وکوت او دا دعا دا فریاد یې واورېد نو انتهایي پښیمانه شو په ژړا شو چې ما خپل په دې زنانه باندې خپل په دې ښځه باندې شک کوم چې هغه ښځه زما سره دومره مینه محبت دي چې هغه د الله رب عزت دا دعا کوي چې یا الله چې زما د خاوند عمر زما د عمر نه کم وي
وی الله زما عمر چې کوم دی زما د اضافي عمر دا زما د خاوند ته نصیب کې. نو د خبرې مقصد دغه دی چې شک د شک چې کوم انجام دی انتهایی پوروي. نن سبا کې زمونږ په معاشره کې دا شک ډیر عام دی. نو د شک چې کوم دی بشمار نقصانات دي. خدا نه خاصه کچري په دغه غلط فهمي کې د انسان مبتلا شوی تحقیق نه وي کړی او اسی خپل دا خزا تکړه وي وجلې وي نو څومره غټ جرم به کړو. هغه زنانه چې خپل د خاوند لپاره خپل عمر وقف کړي الله حضرت ته دعا کی سوال کی نو د شک په بنیاد باندې دا کېدې شو چې د خپل خزا قتل کړي چې تحقیق نه وي کړی. نو د خبرې مقصد دغه دی پکار دار چې مونږه شک د کو ځکه په اسلام کې شک حرام دی. ان بعض الظن اسم. الله حضرت په قران مجید کې فرمایي چې بعض ګمان دا د ګناه عمل نه د ګناه کار دی. نو پکار دار چې مونږه شک شو بنه کو بلکې په انسان باندې په مسلمان باندې به ګمان کو بد ګمان بنه کو. چې بد ګمان کو یو خدا ګناه دی د الله رب العزت پنځ موږ مجرمان او بل طرف ته خدا نه خواسته زمنګ د لاس نه داسې عمل ونشي چې مونږه په نور ځان مجرم کو د الله رب العزت مخې ته. نو الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت مونږه تاسو ته د هر قسم له بد ګمانه نه د شک نه الله رب العزت مونږه ټول حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.